قیسا واورد یونس علیہ السلام اے سامع ورتکین پا آرام د تبلیغ پنیت موصل تشروانا یا ورسرا پلا بی بدو ماشمان نو یو بچی غیق کی دمور دے بل دپلارا اے دموسل پس فرزی کوی رفتار دموسل خار تپیدل کری منزلنا قسم قسم دی پلار تکلیفونا غرض دادے چی موصل دورسیدالو اے دخار خواکی پیوزی کی دیر شولا نو بلو رز بیا پیغمبر شولو روانا ایسی باچا ترسوید خود فرمان ورتوائد اللہ دی دا حکمونا اے باچا چا باندے چی انکڑے ظلمنا اسرائیل دیرا وستنوار فریدا یپ اخلاص غرد خود فرمان تکیدا د بوتانو عبادت نتو بگار شا اے شرک نلری د یو خدای تابعدار شا نو د الله سره چې څوک نکړي شریکا یا زرا غل پیغمبر یم په تحقیق چې یونس علیہ السلام وکړو بیان اے په غصه شولو باچا هم وزیران اے پا غصہ شولو باچا ہوں وزیرانا دات چوکی چد خودے کوي خبرے اے لاری کی گزاد مخیمی شلرے نستاد خودے چوی ہر سم رسول قوتا یا ورتوا یرا ولدی مصیبت نو دوبارہ نشیپ دے طرف راسم بیا اے بغاوت برات ٹول کرد عالم بیا نستا خبر جوڑوی پسڑکی لاری یدارا غلد کم زین ڈیرو خیاری نو باچا دا خبر اوکڑسو کی دارتا اے دا سڑے چی در نران شی دربارتا نو بیا یونس شد دربار را واپس زار اے خدای سوکڑم چینا من یو کسا نو نصیحت میں ورد اکڑو شو بیکار یت مدد را سر اکڑی کردگار نو سچستا نام خلم غصہ کیگی اے دا بوتانو عبادت تا خوشحالیگی اسرکڑی دید گٹو دا بوتانا اے ربن راوڑی پتا باندی ایمان نو بیا یونس بگر زیدو دموصل خار کی اے تبلیغنا بیک ولو پا بازار کی نو پا یونس پوری بخلق خندی دلا ین پوہی گچ دے روک دے کپاگل
یونس وای خلق زوایم په جهره را نازل بکړي الله در باندې قهر نو خلق داسې ورته وې په جواب کې خدای ته وایه سستي مه کوه عذاب کې نو ستا د خدای افت راځي په مونږه کله یا عذاب راوله عبد لګیا سلام یونس وای په زارۍ چې زما رابه نه ویریږي کافران ستا د غضبه نو ربه راولې په دوی باندې آفت یا بیا به هله قایل ستا په وحدت نو پاک الله ویلی یونس ډېر ښه ده په عذاب به مبتلا شي دا وعده ده یونس وایي چې څلوېښت ورځې په شماره یا د عذاب راتلو ته شئ په انتظار نو پاک الله په دې غفا شو محراب ګولا چې نیټه دې مقرر کړه ولې خپله نو پاک الله په دې غصه شو محراب ګولا یا چې نیټه دې مقرر کړه ولې خپله